ای با حجاب خواهرم، داری نقاب خواهرم، باعثی توصیف من چهره. سوریه یک حس خرابی است که در جامعه اسلامی ما زندگی کنیم و جوانایی را ببینیم که آنها حجاب مراعات نمیکنند. ما باید نمونه باشیم به کشورهایی که کافر هستند، از ما باید نمونه بگیرن. انسان مسلمان هستیم، چیزی که خداوند میگه با ما او را ما تطبیق میکنیم. ای با حجاب خواهرم، داری نقاب خواهرم، حجاب حکم الله و در هر جای باید ما را تطبیق نماییم و تا نمونه از اسلام باشیم و بتانیم که یک نمایندگی از اسلام داشته باشیم. هستی عزت من، خواهر قدرت من. نو زمونږ او ستاسې ټولنه اسلامي ټولنه ده. په موږ او تاسې باندې دا لازم دی چې زمونږ او ستاسې هغه فرهنګي کارونه، هغه کلتوري کارونه هم د اسلام د اصولو مطابق. این شأن شوکت من، ریشه اسلامي امارت وکولی سول چې هغه پروژو ته د پای ټکی کېدي، ځکه هغه پروژې د موږ په ګټه باندې نه وي. دلته د فرهنګ په نامه باندې، د نمایش په نامه باندې، د تیاتر په نامه باندې، د فرهنګي ارزښتونو په نامه باندې ډېر څه کېدل چې هغه د موږ له ملي او دیني ارزښتونو سره ډېر اړخ نه لګاوه. بازار ایجاب فروشی از زمان جمهوریت تا فعلا بسیار فرق کرد. زمان جمهوریت بسیار کم بود، حالا الحمدلله زیادتر خانم‌ها رجوع کردن به ایجاب، زیادتر بیشتر. بودن تقریبا سابق بود 20% بود، حالا 80% یا 100% شده. با خبر از دشمنان ای کی گویند افسانه. اگر ما از او فرهنگ مطابقت بکنیم و به او فرهنگ عمل کنیم، در صورتی که خلاف شریعت اسلام نباشه، من مطمئن هستم که از یک جایگاه بسیار خاص برخوردار میشیم.